د بریالي خلک د غږیز کتاب 5مه برخه نظم مو ورځنی کار وګرځوئ. له خپل شخصي میتود سره د خپلې انګیزې لاره هم یو ځای کړه. د خپل ځانګړي شخصیت د لوستو لپاره د هر شخصیت پروفایل وکاروه. که د وړاندې نوي کارولی یو ډول یې پیدا کړه. د بیلګې په توګه میرز برګس BIS یا نور ډول شخصیتونه. کله چې د خپل ځانګړي شخصیت د ودې لپاره ښه څه وموندل نو بیا یې د خپلې ورځنۍ ودې په سیستم کې ځای کړه او دا ساده کار هم ستا د ځواک له غښتلي کېدو سره مرسته کوي. دوهم، که ته د پولیسي د هڅونې او ارزښت لپاره یوه لاره پیدا نه کړې نو دا ډیره سخته ده چې په هر څه کې شریک شي او هملته پاتې شي. ته باید د فردي ودې لپاره د هر هغه څه لیست جوړ کړي چې خوښیږي دي. که د لیست لنډ شو نو ښه کار پرې وکړه. هر څه چې ته کولی شي د انګیزې په څیرې پیدا کړي نو دا به د غوره عادتونو په وده کې له تا سره مرسته وکړي. دریم، په ورځنیو چارو کې د فردي ودې لپاره چې هر څومره کولی شي د ولې کلمه وکاروي. په دې سره به ستا د څار لوری هم پراخ شي. نو همدا اوس د ولې په لیست کې پیل وکړئ. په اړه یې داسې چټک فکر وکړئ لکه وړاندې چې درته ګټه رسولي وي. د موخو او لویو خوبونو په اړه هر علت په پام کې ونیسئ. په دې اړه فکر وکړئ چې څنګه په روحاني، حرفوي او معنوي ډول د سره مرسته کولی شي. هر هغه دلیل چې د ودې لامل وګرځي ښه دلیل دی. شپږم، مثبت چاپیریال ولټوئ. وده په ډاډمن ماحول کې غوړېږي. زه د هر شخص پر ژوند کې په ځینو ټکو باوري یم. یوه اړتیا رامنځته کیږي او د ودې لپاره چاپیریال بدلون مومي. کیدای شي دا د هغو کسانو په اړه وي چې په کړکېچنو حالاتو کې د غلط استفادې ښکار شوي وي. خو زه باور لرم چې دا به هم سم وي. آن د هغو کسانو په اړه هم چې په مثبت روزونکي چاپیریال کې وده کړې وي. که موږ غواړو وده وکړو او خپل ځواک ته ورسیږو نو باید سالم چاپیریال ولټوو. دا کار تل زموږ په ژوند کې د بدلون لامل ګرځي. بدلون مو له انتخابونو سره اړیکه لري. ښایي تاسو دا عبارت لیدلی وي: وده مساوي بدلون. دا امکان لري چې بدلون له ودې پرته رامنځته شي، خو دا هیڅ امکان نه لري چې له بدلون پرته وده وغوړېږي. د غوره بدلون رامنځته کېدو لپاره کلي شته څو موږ ته د ودې اجازه راکړي او د ستونزې او چلنج ترمنځ توپیر وپېژنو چې کولی شي بدلون رامنځته کړي خو د ژوند حقیقت نشي بدلولی. د بیلګې په توګه یو ورځ مې په هنداره کې ځان ته د یوه ځوان په سترګه وکتل، خو ناڅاپي مې درک کړه چې په ما کې څومره تغیرات راغلي. زه نور یو ښکلی ځوان نه وم او دا د ژوند حقیقت و چې ما خپل مخ نشوای بدلولی. نو څه مې باید کړی وای؟ ما تصمیم ونیو. ما د خپل فکر په اړه خپل چلند بدل کړ. ما به خندل خو خندا زما مخ بدلولی شوای. ډیر نه، خو دې خندا له ما سره مرسته کوله چې ښه ښکاره شم. زما په څیر باید د ژوند له واقعیتونو سره همداسې پر مخ ولاړه شي. ته دا نشي بدلولی چې چیرته او څه وخت پیدا شوی. ته خپل مور و پلار نشي بدلولی. ته خپل قد او DNA نشي بدلولی. خو ته کولی شي د دې ټولو په وړاندې خپل چلند ته بدلون ورکړي. ته باید د خپل ځان لپاره تر ټولو غوره کار ترسره کړي. دا کار یوازې ته د خپل ځان لپاره کولی شي. ستونزې متفاوتې دي. ستا خپلې شخصي ستونزې هغه څه دي چې یوازې ته ورته حل لاره پیدا کولی شي. دا میتود او کړنلاره هغه څه دي چې ته پکې ډیره وده کولی شي. څومره په زړه پورې دا په یو ساده ګام پیلیږي. چلند دې بدلون مومي. کله چې له ستونزو سره ته خپل چلند بدل کړې نو ته د ودې لپاره ډیرو فرصتونو ته لاره پرانیزي. کله چې له یوه داسې چاپیریال سره مخ کیږو نو زه باوري یم چې باید لاندې دغه 7 انتخابونه غوره کړو او خپل ځانونه د ودې لپاره په ښه ځای کې خوندي کړو. لومړی، اوسنی چاپیریال مو وارزوئ. بدلون یوازې د بدلون لپاره له تا سره مرسته نشي کولی. که غواړې چې بدلون رامنځته کړې نو ته باید ځان په دې ډاډه کړې چې کوم یو یې غوره دی. هغه څنګه؟ په کوم ځای کې چې همدا اوس یې هماغه ځای له ارزولو یې پیل کړه. په دې ځان پوه کړه چې ولې غواړې دغه کار ترسره کړې. د قضاوت له لارې دا وارزوئ
چې څومره وده دې کړې او په کوم ډول چاپیریال کې چې نوره وده وکړي دا معلومه کړه چې څه دې ترسره کړي او څه باید ترسره کړي. که ستا راتلونکي حیرانونکي معمولي یا محدوده وي نو ته باید په خپلې راتلونکي تګلارې تمرکز زیات کړي څو د بدلون رامنځته کولو ته بشپړ چمتووالی ولري. ښایي ته سمدستي دا احساس کړي چې ته په کوم ډول چاپیریال کې او معلومه کړي چې په اوسني چاپیریال کې وده کولی شي او که نه. په دغسې حالاتو کې که ته د اوسني حالت په اړه تر سخت قضاوت وروسته حقیقت ترلاسه کړي نو ته کولی شي له بل مسیر څخه هم ورته ورسیږي. ته کولی شي له ځانه وپوښتې چې څوک څه او څه ډول ستا له فردي ودې سره مرسته کولی شي. دلته زه یو پوښتنه لرم، تر ما وړاندې څوک شته؟ زه په دوامداره ډول هغوی ته چلنج ورکوم. په راتلونکي تمرکز لرم. فضا تایید شوې ده. ځینې وخت زه له خپل آرامه چاپیریال بهر کیږم. زه په حیرانونکي ډول راپورته کیږم. د ماتې له تجربو سره سره زه په ځان باور لرم. نوره وده کوي، ښه بدلون راځي. زما وده حیرانونکې ده. تر ټولو اساسي نظریه دا ده چې خپل ځان وپېژنې او په خپله یې وارزوي څو هغه څه ترلاسه کړي چې په همدې اوسني چاپیریال کې ورته اړتیا لري. که تاسو د دې وړتیا لرئ یا یې نه لرئ خو ځان باید د دې جوګه کړئ چې سخت انتخابونه وکړئ. دوهم، خپل ځان او چاپیریال بدل کړئ. که ته په دې پوهیږي چې په خپل چاپیریال کې باید لوی بدلون رامنځته کړي نو دلته یو څه شته چې باید په ذهن کې ولري. هممهاله باید ځان هم بدل کړي. ولې دا؟ ځکه چې ته باید د بدلولو هڅه وکړي. که د چاپیریال پر ځای د خپل ځان بدل کړ نو ستا وده به آرامه او سخته وي. که د خپل ځان پر ځای د چاپیریال بدل کړ نو وده به د آرامه خو لږ سخته وي. که د خپل ځان او چاپیریال بدل کړ نو وده به د چټکه او بریالی وي. خو په یو وخت کې د دواړو کارونو تر سره کول به ستا د بریالیتوب چانس زیات کړي او تا ته به چټکتیا در وبخي. هماغسې چې د ځان او چاپیریال بدلون دې په نظر کې ونیو نو بیا د سالمو عناصرو په اړه هم فکر وکړه چې د چاپیریال ودې ته لاره پرانیزي. هغه سالمه خاوره چې ته باید پکې وده وکړي څه به مې تغذیه کړي؟ ځواب یې دی وده. سالمه هوا چې پکې تنفس وکړو څه به مې ژوندی وساتي؟ ځواب یې دی اهداف. سالم اقلیم چې پکې ژوند وکړو څه به مې پایداره وساتي؟ ځواب یې دی خلک. وایي که ته د یو کدو لپاره د یو چارمغز په اندازه پوخ کېږدې نو هغه به هم د همغه چارمغز په ډول او اندازه وده وکړي. شکل، لویوالی او اندازه به یې ټول همغومره واړه وي. دا کټمټ لکه د یو کس فکر چې که هر ډول چوکاټ ورته جوړ کړي نو همغومره او همغسې به وده وکړي. اجازه مه ورکوئ چې دغسې څه له تاسو سره هم پیښ شي. دریم، هغه کس بدل کړه چې خپل وخت ورسره تیروي. د هارډورډ پوهنتون د استاد ارواپو ډاکټر ډیوډ میکلن له نظره هغه خلک چې معمولا ته ورسره مرسته کوي د ګروپ سرچینه بلل کیږي او دا هغه خلک دي چې ستا د بریا او ماتې 95% لوری ټاکي. دا تل راحت بخونکې نه ده خو ګټوره ده چې تل له خپلې کچې له لوړو خلکو سره همکاري وکړي. له لویو خلکو سره اوسېدل تل اسانه کار نه دی مګر دا تل د امکان وړ ده چې له دغو خلکو سره جوړ جاړی وکړي. هغه خلک چې په لویو لارو مزل کوي هیڅ وخت ټیټ نه دي. دوی تر ټولو لوړ خلک دي او هم دغه ډول خلک وده کوي. نو زه هم تاسو ته په پوره ټینګار سره وایم داسې ملګري پیدا کړئ چې حساب پرې وکړئ څو د ودې په سفر کې در سره اوږه په اوږه مخکې ولاړ شي. دا ډول کسان به له تاسو سره د سالمو تصمیمونو په نیولو کې مرسته وکړي او له ناسم تصمیم څخه به مو راوګرځوي. یو ښه ملګری چې باید حساب پرې وکړئ باید لاندې ځانګړنې ولري چې له قید و شرط پرته در سره مینه ولري، بریالیتوب ته مو لیواله وي، عاقل او بالغ وي. د هم نظره پوښتنو په اړه درنه پوښتنه وکړي. کله چې مرستې ته اړتیا لرئ در سره مرسته وکړي. ته نشي کولی په یوازې ځان د ودې دا سخت مزل ووهې. همداراز ته نشي کولی په یوازې ځان خپل
خپل ځواک ته ورسیږي. د هر شخص شاوخوا د هغه په وده کې تر ټولو مهم عامل خلک دي. که په ژوند کې د لږ غوره والي څخه بل هیڅ شي ته بدلون ورنه کړ، نو له دې سره به ستا د بریالیتوب چانس 10 برابره زیات شي. په همدې اساس ته باید د هغه کس په اړه اوږد او ژور فکر وکړي چې خپل ډیر وخت له تا سره تیروي. هر کله چې دوی مخ ته ولاړل، نو ته به هم ورسره پر مخ ولاړ شي. څلورم، په خپل نوي چاپیریال کې ځان ته چیلنج ورکړه. د ودې په چاپیریال کې تر ټولو مهم او مثبت څیز ځان ته حرکت او د ځواک پراخوالي ته ځای ورکول دي. خو ته باید د ودې د فرصتونو موندو او رامنځته کولو ته پوره ژمن واوسې. ته باید ځان ته د چیلنج ورکولو په برخه کې خپل نظم او عادت ته وده ورکړي. ځان ته د چیلنج ورکولو یوه لاره د خپلو موخو عامول دي. ځینې شیان یو کس داسې مخ پر وړاندې کشوي لکه ضرب العجل یا مخاطبین. دا داسې معنا نه ورکوي چې تاسې تل خپلو موخو ته رسیږئ. نو ته به دا احتمال ومومي چې خلکو ته ووایي چې د څه شي د ترسره کولو هوډ لري. په دې ډول به ته سخت کار وکړي او که ماته هم وخوري، نو خپلو هڅو ته به شرمنده نه یې. د ځان د چیلنجولو بله لاره دا ده چې هره اونۍ د ودې کولو لپاره لوی فرصتونه ولټوي. دا لار تعقیب کړئ او یو څه ترې زده کړئ. هغه که له ملګرو سره ناسته وي، له روزونکي زده کول وي، یا ستا شاوخوا چاپیریال وي، یا اړوند کنفرانس وي، باید پکې برخه واخلي او د خپلې ودې لپاره نوي څه زده کړي. تر زده کړې وړاندې تل له ځانه دا 5 پوښتنې وپوښته. د دوی د ځواک ټکی څه دی؟ دا هغه ځای دی چې ډیر څه به پکې زده کړي. دوی اوس څه زده کوي؟ دا هغه څه دي چې څنګه کولی شي د ودې د خوښۍ څیز لاسته راوړي. همدا اوس څه ته اړتیا لري. دا له تاسو سره مرسته کوي چې غوښتنه وکړئ چې له خپلو حالاتو څه زده کوئ. دوی له چا سره ګوري، څه لولي او څه ترسره کوي چې له تاسو سره مرسته وکړي. د دې پوښتنې د ځواب موندل له تاسو سره مرسته کوي چې د ودې لپاره درته لا ډیر فرصتونه برابر شي. د هغه څه پوښتنه مې کړې چې باید ویې لرم. دا دوی ناتوانه کوي چې د دوی له لیدلوري سره سم باید بدلون ته ګوتڅنډنه وکړي. که دا هر څه په خپل ځواک سره ترسره نه کړئ، نو یوازې چاپیریال ستاسو له ودې سره مرسته نشي کولی. ته باید هغه فرصتونه اندازه کړي چې ځان ته د چیلنج ورکولو لپاره یې لري. 5م، په همدې شی به تمرکز وکړه. هغه بدلون چې موږ یې په خپل ژوند کې غواړو یوازې همدا اوس راتللی شي. هغه څه چې همدا اوس ترسره کوي ستا راتلونکي کنټرولوي. موږ په اوسنۍ زمانه کې ژوند او کار کوو، خو غواړو چې په راتلونکي کې مو ځان او چاپیریال ته بدلون ورکړو. د تیر په اړه اندېښنه مه کوه. تیر سامور وایي پرون ورځ ولاړه، سبا تر اوسه نه ده راغلې. موږ یوازې نن ورځ لرو، نو راځئ چې پیل یې کړو. که غواړئ په خپل ځان او چاپیریال کې بدلون راولئ، نو په تیر کې بند مه پاتې کیږه. ته نشي کولی تیر ته بدلون ورکړې، او که په همدې نن تمرکز ونه کړې، نو راتلونکی به دې له لاسه ووځي او په سبا به دې هم بیا کنټرول ونه لري. د بدلون لپاره همدا اوس لاس په کار شه. 6م، د غندلو پر ځای مخ پر وړاندې حرکت وکړه. وده تل د عملي اقداماتو پایله ده، او د عمل ترسره کول غندنه له ځانه سره لري. هر څه چې وي مخ پر وړاندې ولاړ شه تر څو خپل ځواک ته ورسیږي او هغه څه ترلاسه کړي چې نور فکر کوي ته یې نشي ترلاسه کولی. ډیری خلک خپل ځانونه کم بولي، او همدا وجه ده چې وروسته پاتې کیږي. دوی په شته ګزاره کوي او د راتلونکي لپاره ډیره هڅه نه کوي. دوی د دې پر ځای چې د راتلونکي لپاره خپله پوهه زیاته کړي، پر شته هر څه بسنه کوي. که دوی هڅه ونه کړي چې خوشحاله راتلونکی ولري، نو شته هر څه به زغمي او پرې قناعت به کوي. د بدلون لپاره باید عمل وکړئ، او هغوی چې عمل نشي کولی تل غندنه کوي. پایټرافي والډو ایمرسون وایي د هر تصمیم نیولو پر مهال یو څوک شته چې درته وایي تېروتنه کوي. په دغسې حالاتو کې تل ستونزې راپورته کیږي. ته وسوسې کیږي او باور کوي چې نیوکه به
پرځای وي، د دې لپاره چې خپل پلان د نقشې له مخې عملي کړي او تر پایه وڅاري. نو دا له تا لوی جرأت غواړي او ته باید د یوه جنجالي په څېر تل اماده واوسې. تر جګړې وروسته سوله بریا ده، خو میړني خلک سوله کولی شي. په همدې اساس ته باید یو هوښیار سلاکار ولري، خو خپلې پریکړې په خپله کوه او ته د خپلو انتخابونو لپاره مسؤل یې. مثبت چاپیریال څه ډول رامنځته کړو؟ لومړی خپل اوسنی چاپیریال وارزوه، بیا د ودې لپاره له لاندې لسو جملو سم او ناسم یې غوره کړه. لومړی، نور په زده کړو کې تر ما مخکې دي. دوهم، زه په دوامدار ډول چلنج سره مخ کیږم. دریم، زما تمرکز تر ټولو وړاندې دی. څلورم، ډیره ښه هوا ده. پنځم، زه ډیری وخت له خپلې آرامې فضا څخه بهر یم. شپږم، زه په حیرانوونکي ډول راپاڅېږم. اووم، ماته زما دښمن نه دی. اتم، نور وده کوي. نهم، د خلکو لیوالتیا بدلیږي. لسم، وده یوه بیلګه ده او توقع یې کیدای شي. که د ناسم ځوابونه له 5 څخه زیاتو، نو کیدای شي چې ستا او اوسني چاپیریال ستا د ودې خنډ وي. که غواړې هر څه ته بدلون ورکړې، باید مشخص یې کړې او ځواک ته د رسېدو لپاره خپل چاپیریال ته وده ورکړې. څلورم، خپله فردي وده د دې څپرکي په 3 اساسي برخو کې وارزوه. په دې باید ځان پوه کړې چې څه مې تغذیه کوي. ځواب یې لاندې دی. لاندې لیست تعقیب کړه څو ارزوي او پوه شي چې څه شی دې تغذیه کوي. موسیقي، کومه سندره مې آراموي. فکرونه، کومې نظریې را سره خبرې کوي. تجربې، کومې تجربې مې ځوان ښیي. ملګري، کوم خلک مې هڅوي. تفریح، کوم فعالیتونه مې تازه کوي. روح، کوم معنوي تمرین قوت را بخي. هیلې، کوم خوبونه الهام را بخي. کور، د کورنۍ کوم غړي راته پاملرنه کوي. ډالۍ، کوم نعمت مې فعاله ساتي. خاطرې، کومې خاطرې مې خندوي. کتابونه، څه مې ولوستل چې باید بدل یې کړم. غوره هوا، چې نفس پکې وکاږي. څه شی مې ژوندی ساتي. موخې، د 3 او 4 څپرکي په پای کې د شویو پوښتنو پر ځوابونو بیا کتنه وکړه. دا ځوابونه داسې وکاروه چې د ژوند د موخو پر لور مو وده غښتلې کړي. دا توقع مه لره چې تل او دایمي به وي. دا به په چټکتیا کې در سره مرسته وکړي او وده به درکړي او ته به په هماغه ډول بدلون وکړي چې څنګه یې غواړي. همداراز دا به د اوسني مسیر پر لور د ځواک حس درکړي. سالم اقلیم چې ژوند پکې وکړي. څه شی مې پایدار ساتي. خلک، د هغو خلکو لیست جوړ کړه چې همدا اوس په خپل ژوند کې ترې اغېزمن شوی. ملګري، کورنۍ، همکاران، کارکوونکي، روزونکي او داسې نور. د هغو کسانو په اړه هم ځان ډاډه کړه چې هر یو یې در سره خپل وخت تیر کړی دی. وروسته دغه لیست سکن کړه او هغه کسان پکې مشخص کړه چې څوک له تا لوی دي. تر تا ماهرین، استعداد لرونکي او په مسلکي ډول تر تا وړ کسان. ښه شخصیت لرونکی واوسه. که دغه کسان هم ستا له ودې سره مرسته ونه کړي، نو ته بیا اړتیا لرې چې پر ځای یې نور خلک پیدا کړي څو ستا په وده او بدلون کې در سره مرسته وکړي. دریم، تر هغو مو په ژوند کې مهم پرمختګ نه پیښیږي چې ځان ته په خپل چاپیریال کې دوامداره چلنج ورنکړي. د ځان لپاره داسې مشخصې موخې وټاکه چې د اوسنیو وړتیاو تر شا مو وي. د راتلونکي میاشتې لپاره دې په خپله جنترۍ بیا کتنه وکړه او په هره اونۍ کې د غوره پرمختللي ځواک نوي فرصتونه ولټوه. له ځانه د پوښتلو لپاره پلان جوړوه، هماغسې چې په دې څپرکي کې راوړل شوي دي. د بریالي خلک د غږیز کتاب 6مه برخه. اووم، ستراتیژیک اوسه. د ودې لپاره پرمختللې ستراتیژي جوړه کړه. ډیری خلک اجازه ورکوي چې ژوند یې په ساده ډول پر مخ ولاړ شي. دوی یوازې غوټه وهي، انتظار باسي او یوازې عکس العمل ښیي. خو د وخت په تېرېدو سره د ژوند یوه لویه برخه له دوی شاته پاتې وي. خو برعکس ځینې کسان شته چې درک کوي باید ډیر ستراتیژیک او محافظه کاره وي. زه هیله لرم چې ته هم په همدې کټګورۍ کسانو کې واوسې. په همدې اساس زه غواړم تا هم ځواکمنو
اړینو او ستراتیژیکو ذهنیتونو ته وهڅوم. هماغسې چې تا د ژوند او ودې لپاره د ودې ستراتیژي پلان کړې، نو زه هم غواړم ځینې مسایل له تا سره شریک کړم چې ما په دې پروسه کې زده کړي دي. لومړی، ژوند ډیر ساده دی، خو په همدې ساده ډول یې پر مخ وړل ډیر ستونزمن دي. د دې پر ځای چې ته د ژوند په اړه څه ووایې، زه باور لرم چې ډیر ساده دی. دلیل یې دا دی چې دا په خپلو ارزښتونو د پوهېدو موضوع ده. هغه ارزښتونه چې پر اساس یې ځینې کلیدي تضمینونه نیول کیږي او وروسته بیا هره ورځ همدغه تصمیمونه مدیریت کیږي. حد اقل په نظریه کې دا موضوع ډیره ساده ده. څومره چې ژوند کوو همغومره ډیر څه زده کوو. هر څومره چې تجربه او علم ترلاسه کوئ همغومره دې باید ژوند هم ساده شي. خو ژوند د ستونزمن کیدو لاره هم لري او موږ کولی شو په غوره هڅو ترسره کولو سره یې ساده کړو. یوازې د ډاډمنې ستراتیژۍ لرل هم په ساده ډول د ژوند له پرمخ وړو سره مرسته نشي کولی، بلکې عملي کول یې پایل ته موږ رسولی شي. دوهم، د کار کړنو له ښایسته کولو د ژوند ښایسته کول مهم دي. که د ژوند لپاره د ښه پلان جوړ کړ، نو په خپله به د کارونه ښه روان شي. ستونزه دا ده چې ډیری خلک خپل زیات وخت د خپل کار لپاره د پلان په جوړولو نه لګوي. دوی خپل ډیری وخت په رخصتیو تیروي. ولې؟ ځکه خلک پر دې تمرکز کوي چې د څه په اړه فکر کوي، نو هغه په ښه بڼه بیرته راګرځي. که ته باور ونه لري چې په ژوند کې به دې بریالی شي، نو ته به په رښتیا هم ونه شي کولی له غوښتنو سره سم خپلو پلانونو ته پاملرنه وکړې. د خپل ژوند لپاره د پلان جوړول د ځان موندل دي، په دې معنا چې تر پلان وړاندې باید ته پوه شې چې ته څوک یې او د خپلې ودې لپاره څه باید پلان کړې. یو ځل چې د خپل ژوند لپاره طرحه برابره کړه، نو وروسته یې د خپل کار لپاره هم برابرولی شي. دریم، ژوند د نندارې جامې نه دي. ژوند تر ورزش وړاندې نرمښت نه دی، نه ژوند د نندارې جامې دي چې نورو ته په ښودلو سره به یې هغوی هم ستا په څېر ژوند جوړ کړی شي. متاسفانه چې ډیری خلک هڅه کوي په همدغې تګلاره مخ پر وړاندې ولاړ شي. که په ژمي کې ځان له سړو ونه ساتو، نو موږ هر یو ریزش کیږو. څومره چې اوږد مزل کوو همغومره مو سر ډیر خلاصیږي. ډیر کله په ژوند کې د بې نظمۍ له امله ماتې خورو. موږ تېروتنې کوو، خو تر دې وروسته باید موږ د ژوند لپاره غوره بیلګې ولرو. تر ماتې وروسته په دې پښیمانۍ چې په کافي کچه مې تیاری نه درلود د خلکو ترمنځ ډیره عامه خبره ده. خو د بریالي ژوند لپاره نور باید دا فرمول ونه کاریږي. موږ کولی شو همدا اوس تر ټولو غوره څه ترسره کړو. خو که موږ له نورو هغو کسانو زده کړو چې تر موږ وړاندې ژوند کړی دی، نه دا چې په خپله د خپلو کارونو په ترسره کولو ډاډ ورکړو چې هر څه هماغه په لومړي ځل په ترسره کولو مثبته پایله ورکړي. موږ باید له ټولو هغه کسانو زده کړه وکړو چې تر موږ وړاندې وو. دوی باید تا ته الهام درکړي چې تر ټولو غوره پلان جوړ کړي او په دې ډول د هر څه جوګه وګرځي. څلورم، د ژوند لپاره د پلان جوړونې پر مهال هر څه په دوو کې ضرب کړه. معمولا په ژوند کې ډیر څه زموږ د تمې خلاف ډیر وخت نیسي او قیمت یې هم تر هغه ډیر تمامیږي چې موږ ورته اندازه لګولې وي. په ځانګړي ډول دا خبره د فردي ودې لپاره ډیره مهمه ده. اوس نو څه باید ترسره شي چې جبران یې وشي. په دوو کې ضربول یې ښه فرمول دی. که ته فکر کوې چې د یو کار ترسره کول به له تا 1 ساعت ونیسي، نو په پلان کې دې ورته 2 ساعتونه ورکړه. په دې ډول به تا له وړاندې له هغو ستونزو ځان بریالی ایستی وي چې ښایي په راتلونکي کې ورسره مخ شي. که ته فکر کوې چې یوه پروژه په 1 اونۍ کې بشپړیږي، نو ښه ده چې 2 اونۍ وخت ورکړې. که ته فکر کوې چې دا کار به په $1000 ترسره کیږي، نو $2000 ورته جلا کړه. دا کومه معجزه نه غواړي، بلکې هغه فرمول دی چې له ما سره یې د خپلو کارونو په ترسره کولو کې ډیره مرسته کړې ده. ما درک کړه چې په 2 کې د هر څه ضربول زما خوښ باوري په ریالیزم یا رښتینولۍ بدلوي. زه فکر کوم د فردي ودې په ګډون په ټولو کارونو کې خلک دې ته لیواله دي چې یو کار دې په چټکۍ او اسانۍ ترسره شي. خو داسې نه کیږي چې ته غواړې یو څه دې په چټکۍ او په اسانۍ
دواړو وشي. خپل ټوله هڅه او انرژي د ځاني ودې لپاره ځانګړې کړه او ځان ته د دې اجازه ورکړه چې آرامه په خپلو ځواکمنو ریښو وده وکړي. دا په یاد ولره چې کدو او بانجان دواړه د یوې ونې په موده کې وده کوي. عمر یې یوازې یو څو ورځې وي. په یو عادي شبنم سره مري، خو په پرتله یې ونه په آرامه په کلونو په لسیزو او آن تر پیړیو خپله وده دوامداره ساتي او د لسیزو لپاره میوه ورکوي. او که روغه وي نو په قوت د شبنم طوفان او وچکالۍ پر وړاندې درېږي. د ودې ستراتیژۍ لپاره تر پرمختللې ستراتیژۍ وروسته هغه سرچینې ومومه چې ورته اړتیا لري. اوس دغه ستراتیژي تر کومې کچې درته معقوله ښکاري نو ضرب 2 یې کړه. دغه تمرین له تا سره مرسته کوي چې تا له ناهیلۍ او زر تسلیمېدو وساتي. د ستراتیژۍ وده پر سیستم ولاړوي. که ته ستراتیژیک چلن وکړې نو په ژوند کې ډېر لاسته راوړنې په اسانه ترلاسه کېدی شي. ډېر کم داسې شوي چې کم کاره خلک دې بریالي شوي وي او آن غیر ستراتیژیکه تګلاره هم د بریالیتوب لپاره څو ځله تکراریږي چې داسې ده. نو اوس څنګه کولی شو د دوامداره ودې لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړو؟ ځواب یې دا دی چې پر سیستم جوړولو باید کار وشي. سیستم څه شی دی؟ د موخو د وړاندوینې هغه پروسه ده چې اساس یې په منظم او تکراري تمرین ولاړوي. سیستم په وخت، پیسو او وړتیاو کې د ځواک نفوذ کوي. د فردي ودې لپاره غوره وسایل شته چې سیستم پرې حساب کوي او دا ستا وړتیا او تجربې ته په پاملرنې پرته ثابت او د عملي کېدو وړ دي. هغوی چې خپل ژوند له منظم سیستم پرته پر مخ وړي نو له ځورونکو ستونزو او خنډونو سره مخ کیږي. که غواړئ چې له خپلې فردي ودې ډېر څه ترلاسه کړئ نو په دوامداره مواردو کې له هغه څه کار واخلئ چې ستاسو کار پرې اندازه کیږي. ته باید هغه سیستم ته وده ورکړې چې تا ته کار درکوي. دا به په شخصي ډول ستا لپاره یو څه وي، ځکه ستا سیستم باید تا ته یوه طرحه وي. که ته هر څومره هم د دې طرحې د ایجاد لپاره هڅه کوي نو لاندې لارښوونې په ذهن کې در سره وساته. اغېزناک سیستم ستا لوی انځور جوړوي. هغه کسان چې له کومې حرفې یا مسلک پرته هم غوره کسان دي د دوی د ودې سیستم له هغوی سره مرسته کوي چې په ټولنه یا هماغه برخه کې لوی انځور جوړ کړي. په دې معنا چې لوی شخص ته دې جوړوي. که ته د خپلو مصروفیتونو لپاره پلان جوړوي یا ډیر کتابونه مطالعه کوي یا هم په ګڼو کنفرانسونو کې برخه اخلي، خو دغه فعالیتونه ستاسو د بریالیتوب په ساحه کې اغېزناک هدف نشي کېدی. که ته له ځانه ناخوښه یې نو ته له ځان سره مرسته نشي کولی. یو متل دی وایي ناخوښي دا ده چې په یو څه سر خلاص نه کړي او د ترلاسه کولو لپاره یې آن ځان وژلو ته هم حاضر نشي. ستا لوی انځور څه دی؟ په کوم چاپیریال کې باید وده وکړي څو خپلې موخې ترلاسه کړي او دا هر څه په هغه چاپیریال کې ترلاسه کړي چې په دوامداره ډول ستا د سیستم له ښه کېدو سره مرسته کوي. زه غواړم زیات کتابونه ونه لولم بلکې د خوښۍ لپاره هغه کتابونه ولولم چې له ما سره د ځواک په غښتلي کېدو کې مرسته کوي. همدارنګه غواړم په چټکۍ هغه کلاسونه ونیسم چې له ودې سره مې مرسته کولی شي. څه باید ترسره کړي؟ دوهم، اغېزناک سیستم مو د دې جوګه ګرځوي چې لومړیتوبونه درک کړئ. که په خپل کاري مهال ویش کې لومړیتوبونه ونه پیژنئ نو سیستم له محدودې مرستې هاخوا در سره ډیره مرسته نشي کولی. براین ټریسي وایي د بیلګې په توګه ته کولی شي تر ټولو غوره پوښتنه په ځلونو تکرار کړي. همدا اوس دې په ارزښتمن ډول خپل وخت کارولی دی. د دې پوښتنې ځواب در سره مرسته کولی شي چې سیستم په خپله ګټه وڅرخوئ. ته باید له ځانه وپوښتې چې زما تر ټولو با ارزښته وخت کله دی، ځکه ته تل غواړې خپل وخت لا ډیر ارزښتناک کړي. کوم سیستم ته اړتیا لري چې د لومړیتوبونو په پیژندلو کې در سره مرسته وکړي. همداراز کومو خلکو ته اړتیا لري چې مسؤلیت او قدرت ور وسپاري څو د کارونو په ترسره کولو کې در سره مرسته وکړي. دریم، اغېزناک سیستم در سره د معیارونو په ټاکلو کې مرسته کوي. هر ډول پروسه د اندازه کولو وړتیاو ته اړتیا لري، نو په همدې دلیل ستا سیستم باید ستا د لاسته راوړنو له اندازه کولو سره مرسته وکړي. ته له ځان سره یو لنډه محاسبه وکړه. بریالی سوداګر بنن په دې مقام کې وایي
چې که چیرې دوی د خپلو بریالیتوبونو او ګټو د پوهېده نو دوی به د خپلو توکو د پیرو پلور لپاره له کومو معیارونو کار اخیستی. همداراز د خلکو د تبلیغاتو پر وړاندې به ځواب څه وای؟ یو ورزشي ټیم په نظر کې ونیسه چې که چیرې دوی د خپلو امتیازونو په اړه کوم معیار نه لري نو دوی به پرمختګ کړی وای. معیار ټاکل د ودې کلي ده. په حقیقت کې په خپله معیار ټاکل کولی شي وده رامنځته کړي. څېړونکو په 1930 زیږدیز کال کې هالټون کشف کړ چې تر شیکاګو بهر سیمه ده د دې ځای خلک چې کله پوه شول چې د وخت لپاره یې معیار کال، میاشت، اونۍ او ورځ ده نو ګټه یې زیاته شوه. څېړونکو دا د هالټون اغیز بللی دی. معیار ټاکل د موخو په ترلاسه کولو کې له تا سره مرسته کوي. تا ځواکمنوي، حرکت مو ارزوي، له پایلې وروسته قضاوت کوي او ستونزې مو مشخصوي. که غواړئ د خپلې ودې پروسه مو تحریک کړئ او پایلې یې وارزوئ نو په خپل سیستم کې معیار ټاکلو لپاره هم یو څه ولرئ. څلورم، اغیزناک سیستم د کارېدو وړ وي. یوازې پلان مهم نه دی بلکې ورسره عمل هم باید یو ځای شي. پلان لوری رامنځته کوي او عمل کشش ته لاره هواروي. په همدې اساس باید تاسې موخې ولرئ او که فکر کوئ چې ترلاسه کولی یې نشئ نو ښه ده چې موخې تنظیم نه کړئ. پر ځای عملي ګامونه باید واخیستل شي. هغه کسان چې سیستم ته وده ورکوي او عملي ګامونه هم په پام کې نیسي نو تل د هغو کسانو په پرتله بریالي دي چې دغه کار نه کوي. آن د کم استعداد خلک په لږو سرچینو هم کولی شي دغه کار ترسره کړي. خو که د عملي ګامونو عادت ته وده ورکړي ما به هم کله چې یو نوي څه زده کول نو له ځانه د پوښتلو عادت ته به مې وده ورکوله. چیرته زه کولی شم دا کار وکاروم؟ څه وخت زه کولی شم دا کار وکم؟ څوک ورته اړتیا لري چې پرې وپوهیږي؟ دغه څه مې په ژوند کې بیخي په یو نظم بدل شول. کله به مې چې یو نوي څه زده کول نو همدا طریقه به مې پرې عملي کوله. پنځم، اغیزناک سیستم تا کنټرولوي. وخت له ځینو خلکو د لرې کېدو یوه لاره هم لري. هر څه چې ترسره کوو وخت غواړي. خپل وخت دې څنګه مصرفوي او تر دې ډیر مهم دا چې پیسې دې څنګه مصرفوي. د پیسو ناسمه کارونه کېدای شي بیرته سمه کړي. خو که وخت یو ځل ولاړ نو د تل لپاره ولاړ. کنټرولول د ځواک حس درکوي. کله چې ته خپلې موخې او لومړیتوبونه وپېژنې او پر ورځو، اونیو، میاشتو او کلونو کې یې وویشې نو فکر دې روښانه کیږي او د هر څه کولو لپاره دې ځواک زیاتوي. د خپله ګټه زیاتوي. څو له تا سره مرسته وکړي هغه څه تعقیب کړي چې غواړې ترسره یې کړي. د دې کار لپاره ځینې شیان شته چې کولی شي دا امکان تر بریده ستا سیستم کنټرول کړي او ته ځان له دې کنټرول څخه ډاډه کړي. شپږم، اغیزناک سیستم ثبات ته وده ورکوي. که غواړې په اوږدو لارو بریالی شي نو ته باید دا زده کړې چې ورځ په ورځ، اونۍ په اونۍ او کال په کال وده وکړي. خو وده بیا تر هغه وخته نشي کولی چې ته ځان ته او هغه څه ته بدلون ورنه کړې چې ترسره کوي. ستا د بریالیتوب راز د ورځنیو کارونو په ترسره کولو کې دی. په همدې اساس هر سیستم چې تا ته وده درکوي باثباته ودې ته اړتیا لري. په همدې دلیل ته باید دغه سیستم په دوامداره ډول وڅارې. ثبات ته وده ورکول له تا څه غواړي؟ یو سیستم او هغه نظم چې دغه سیستم ته له سره تر پایه وڅارې نو په ثبات کې هڅه ډیره حیرانونکې شی نه دی. که هر څوک غواړي دا ډول باثباته وده وکړي نو زما د ودې د څارلو لپاره یې کولی شم غوښتنه هر وخت ومنم. زه فکر کوم کله چې دوی ما وګوري چې زه هره ورځ څومره ستومانه یم نو دوی به ناهیلي شي. زه ساعتونه د خپل میز تر شا تېروم او ماسپښین مهال تمرین او خلکو ته د اړوندو مسؤلیتونو په اړه معلومات ورکوم. معمولا د شپې 10 بجې ویده کېږم. دا هر څه حیرانونکي نه دي خو دوامداره دي. دا هغه سیستم دی چې زه پرې خپل کارونه پر مخ وړم. هماغسې چې ته خپلې ستراتیژۍ ته وده ورکوي نو د نظم لپاره هم باید یو څه وکړي. وخت وازمویه. هڅه مه کوه چې د بل چا تمرین هم په ځان عملي کړي بلکې ښه ده چې هر څوک خپله لاره ولري. دا تمرین په داسې ډول وکاروه چې ځواک دې ورغوي او خپلو موخو ته پرې ورسیږي. د جمران خبره په یاد ولره. که ته په خپلو موخو کار وکړي نو موخې به ستا لپاره کار وکړي.
هر څه چې موږ په ښه ډول جوړوو په پای کې هغه موږ ښه ډول جوړوي. په همدې اساس باید ډیر ستراتیژیک واوسئ. څنګه ستراتیژیک واوسو؟ لومړی د ارزونې لپاره مو وخت ځانګړی کړئ چې د ژوند په کوم ماحول کې ستاسو ستراتیژیک پلان جوړول څومره وخت نیسي. دلته د هغو ځایونو لیست دی چې فکر باید پرې وکړئ څو وده مو غښتلی شي او نور زیات وړاندیزونه هم ترلاسه کړئ. کار یعنی حرفه، ایمان، کورنۍ، روغتیا، تفریح، ګډ ژوند، فردي وده، رخصتي. که په ژوند کې ستراتیژیک ډیزاین او سیستم ته د رسیدو لپاره ستراتیژیک ګامونه واخلئ نو ولې به ورته رسیدګي ونه شي؟ د دې کار لپاره باید په پورته کومو ځایونو ډیر ټینګار وکړي. دا چې تا مشخص کړل نو هم دا ستا لومړیتوبونه دي. دوهم د ودې په حال کې ستا سیستم به ستا د ګټې له زیاتوالي سره سم مرسته وکړي. د هغو ساحو لیست برابر کړه چې ته پکې د ودې لیوالتیا لري. په دې سره به ته ستونزې تجربه کړې، بیا به فرصتونه وارزوي. داسې سیستم رامنځته کړه چې په هره برخه کې در سره مرسته وکړي. کله چې دا سیستم ډیزاین کړ نو بیا ډاډ ترلاسه کړه چې هر یوې په لاندې ډول کاریږي. لوی تصویر سیستم به در سره مرسته وکړي چې تا د خپل لوی تصویر موخو ته ورسوي. ستا لومړیتوبونه دا سیستم له ارزښتونو او ژمنو سره همغږی دی. معیار ټاکل آیا سیستم تا ته هغه محسوس شوې لارې ښیي چې ته پرې د خپل بریالیتوب قضاوت وکړې؟ کارول آیا سیستم د عمل د څار جوړښت لري؟ سازمان دا چې همدا اوس څه کوي آیا سیستم د وخت د غوره کولو لپاره څه درته لري؟ ثبات کولی شي په اسانۍ سره سیستم په ورځنیو چارو کې تکرار کړي تر څو چې د خپلې ودې لپاره د تنظیماتو سیستم جوړوي. لیوالتیا دې مه کموه. که چیرې کوم سیستم ستا له ودې سره مرسته نشي کولی نو همدا اوس یې ودروه. که ته وغواړې او هڅه وکړې چې سیستم ته دې وده ورکړې نو ښایي 3 اونیو کې دغه څه پیښ شي. د ارزولو تر اعتبار وړاندې که چیرې وده د یو مثبت عادت په ډول پیل شي نو نارمل وخت یې همدا 3 اونۍ کیږي. دریم ډیری خلک هڅه کوي په خپل ژوند کې ستراتیژۍ ته وده وکړي خو دا کار د هغه وده ډیره ستونزمنه وي. هر سیستم ته چې ته غواړې وده ورکړي باید ساده او دوامداره وي. هر سیستم چې ته غواړې ورته وده ورکړي ویې ازمویه. که د 2-3 ځله وازمویلی شوی نو هغه خپل ملګري ته تشریح کړه. لومړی باید په واضح او ساده ډول هغوی ته تشریح کړي او که دا کار ونه شي کړی نو لا به ډېر درته ستونزمن شي. دویم دا چې وګوره چې ستا ملګری پرې وپوهېد او په هماغه ساده ډول یې وکولی شول چې عملي یې کړي او که نه. که هغوی یې خپلو موخو ته ورسول نو له تا سره هم مرسته کولی شي او که هغوی یې هم له ستونزو سره مخ کړل بیا نو له دې سیستم څخه تیر شئ. اتم کمزورتیا مو پر ځواک بدله کړئ. د بدې تجربې ښه مدیریت مو د غوره ودې پر لور بیایي. معمولا بدې تجربې ته څه ډول ځواب ورکوئ؟ له غوسې او قهر چوئ. د احساساتو له اړخه ځان راټولوئ تر هغوی چې امکان وي له تجربې خپل ځان جلا کولی شئ. آیا سترګې پرې پټوئ؟ ډیری وخت موږ له بدو تجربو سره مخ کیږو. په دې ډول موږ خپل ځان لږ نور څه ښه پیژندلی شو. درد موږ په دې لاره کې له مرګ ژغورلی شي. یا د دې لامل ګرځي داسې تصمیم ونیسو چې وکولی شي دې لور ته زموږ دریڅه پرانیزي. ښایي له دې موضوع سره مخ نشو او داسې بدلون رامنځته شي چې ورسره یو ځای د ناراحتۍ احساس وکړو. درد مو هڅوي او موږ پوهوي چې څوک یو او چیرته یو. څه مو چې له تجربې سره مخ کوي دا ده چې په راتلونکي کې څه کیږو او له څه سره اړیکه خپلوو. د بدو تجربو په اړه په هغه څه چې زه پوهیږم څه شی هغه خلک له نورو جلا کوي چې هڅه کوي یوازې ژوندي پاتې شي. زه باور لرم دا هغه خلک دي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. زه هیڅ داسې څوک نه پیژنم چې ووایي له ستونزو سره مینه لرم، خو داسې ډیری کسان پیژنم چې مني له دردونو یې
لاسته راوړنې ترلاسه کړي دي. هغه څه چې د بدو تجربو په اړه پرې زه پوهیږم. بریالي خلک څنګه وده کوي؟ د غږیز کتاب 9مه برخه. هر څوک هغه لري. ژوند له هسکو او ټیټو ډک دی. یوه ستونزه دا ده چې ډیری غواړي تل هسک ووسي. دا امکان نه لري. زه فکر کوم دا بیخي څرګنده ده چې هیڅوک نه غواړي له بدو تجربو وتښتي. ښایي دغه څه زما د وینا یوه برخه هم وي. کله چې هر څه بد وي څنګه کولی شو غوره څه ترسره کړو؟ دا ډیر مشهوره شوه. موږ په خپل ځواک سره هر څه کولی شو څو د منفي تجربو مخنیوی وکړو. خو دوی زموږ د پیدا کولو یوه لاره لري. دا مهمه نه ده چې ته څوک یې، چیرته ژوند کوې، څه کوې او ستا بیکګراوند څه دی. ته اړی چې باید له بدو تجربو سره یو څه وکړې، او کله چې له درد او ستونزو سره مخ کېږې باید رښتینې هیلې ولرې، ځکه ته نشي کولی د هغو مخنیوی وکړې. دوهم هغه څوک هغوی نه خوښوي. کله چې له بدو تجربو سره مخ کېږو زما په ګډون تاسو یو هم دغه څه نه خوښوئ. زموږ د ډلې هیڅوک دا هیله نه لري چې دغه ډول څه خوښ کړي. خو که موږ وکولی شو دغه تجربې غوره مدیریت کړو نو کولی شو یوه داسې لاره پیدا کړو چې له دغو تجربو خوند واخلو او په راتلونکي کې د تکرار مخنیوی وکړو. دا ښایي په راتلونکي کې د مبارزې یوه غوره کیسه شي. دریم کم خلک بره تجربه پر مثبتې تجربې بدلوي. د ژوند سختي موږ ته د دې اجازه نه راکوي چې په یو حال پاتې شو. هغوی موږ ته حرکت راکوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې موږ به په کوم لوري حرکت کوو، مخته به ځو او که شاته. کله چې موږ بده تجربه ولرو آیا موږ ښه کیږو که ترخیږو؟ هغه تجربې به موږ محدودې کړو او که به مو د ودې پر لور بوزي. کله چې بد وخت راشي ډیری خلک یې ښه نشي ځوابولی. په همدې اساس په فردي ډول د هغوی لپاره چې غواړي وده وکړي او خپل ځواک ته ورسیږي پر مثبتې د منفي موضوع بدلول ډیره اساسي موضوع ده. ډیری بریالي خلک سخت وخت د خپلې ودې په سفر کې کلیدي کرښې بولي. که ته هم یو له همدغو کسانو یې او غواړې په دې ډول وده وکړې نو د بدو تجربو غوره مدیریت ته باید ژمن واوسې. زما د درد داستان هر څوک د یو درد کیسه لري. تا په خپل ژوند کې ترلاسه کړي او ما په خپل ژوند کې خو ځینې منفي تجربې شته چې د ودې په دې اوږده لار کې ما ته مثبتې لاسته راوړنې راکړي. د بې تجربګۍ درد ما وار له مخې په کار کې د چټک بریالیتوب انتظار ایستی، خو ډیر وخت مات شوی یم ځکه دا هر څه زما د تجربو نرشتوالي له وجې دي. زه باید صبر زده کړم او له نورو باید درناوی او اغیزمنتیا ترلاسه کړم. د بې کفایتۍ درد ما وار له مخې د خپل کال په اړه ډیرې مشورې وکړې، خو بیا هم زه دوه زړی وم. دې کار وهڅولم چې په خپل کار کې بیا کتنه وکړم. کله مې چې یوازې د خلکو سمبالول پیل کړل نو د خپل ځواک ساحه مې ومونده. د ناهیلۍ درد ما او مارګریټ د دې پلان جوړ کړ چې یو هلک په زویولۍ ونیسو، خو وروسته دغه پلان ناکامه شو. موږ ناهیلي شو او آن وضعیت مو ډیر خراب شو. خو 6 میاشتې وروسته مو وکولی شوای جوویل په زویولۍ ونیسو او دا د اوس هغه زموږ د خوښیو لویه برخه ده. د تضاد درد یوه کیسه چې زما لپاره تجربه شوه دا وه چې په یوې کلیسا کې د یو سوري له رامنځته کېدو سره سمدستي ټولو خلکو کلیسا پرېښوده. دې تجربې زه دومره ژور بوتلم لکه یو رهبر د یوې خالیګاه په رامنځته کېدو سره ښایي ټول تاسو پرېږدي. د بدلون درد ما باید په خپل سازمان کې وار له مخه خپل کار بدل کړی وای. دا ډیره سخته وه خو دې کار ماته ډیر فرصتونه هم برابر کړل. د ناروغۍ درد په 50 کلنۍ کې د زړه حملې ډیر زیات حیران کړم. دا هر څه د سترګو په رپ کې پیښ شول. نو تر دې وروسته مې سمدستي د خپلو خوړو عادت بدل کړ او ورځنی تمرین مې هم بیرته له سره پیل کړ. د سخت تصمیم درد هر څوک غواړي خوښ واوسي او د سختو تصمیمونو نیول بیا بیخي ناممکنه بریښي. ما دا زده کړل تر هغو چې خلک کولی شي مقاومت وکړي. ښه رهبري سړی آن ناهیلی کوي. د مالی زیان درد د بدې پانګونې تصمیم په اسانۍ کیدای شي خو پایلې هم خطرناکې وي. دې کار له ما سره مرسته وکړه
چې د خطر په منلو سره له پوره دقت څخه کار واخلم. د اړیکو بایللو درد. خپل ځواک ته د رسیدو لپاره زما هڅه ما له هغو ملګرو جلا کوي چې له ودې سره لیوالتیا نه لري. هماغسې چې ما خپله ملګرتیا غښتلې کړه، ما زده کړل چې باید د ودې په حال کې خلکو سره هم اړیکې جوړې کړم. هغه کسان چې غواړي دغه سفر له ما سره یو ځای مخ پر وړاندې بوزي. د نه لومړي کېدو درد. په یوې دنده کې مې د یو رهبر په څیر په زړه پوری جذابیت درکړ. تر اوسه هیڅ وخت هم د خلکو له لوري زما داسې درناوی نه ده شوی لکه څنګه چې باید شوی وای. دې وضعیت ماته انسانیت را زده کړ. د سفر کولو درد. زما کار زما مسیر ټاکي. ماته زده کوي چې خپل کورنۍ ته ارزښت ورکړم او د دې انګیزه راکوي چې خپل ډیر وخت له هغوی سره یو ځای تیر کړم. د مسؤلیت درد. د سازمان د کارونو پر مخ وړل او له ډیرو خلکو سره اړیکې لرل. ما غواړي چې د نورو په اړه فکر وکړم. روغتیا دوامدار ډول یو نوې محتوا پرانیزي او جنتري مې ډکه ساتي. دا کار په دوامدار ډول له ما د وروستۍ نیټې د لیدو غوښتنه کوي. ښایي دا کار ډیر ستړی کوونکی وي، خو ماته د لومړیتوبونو او ځاني نظم په اړه ډیر څه را زده کړل. له درد ډکو تجربو څه را زده کړل. دا چې زه باید ناهیلی نشم او د ودې لپاره له دې هر څه ګټه واخلم. بالاخره ویلی شم چې وده مې د هرې منفي تجربې د غوره مدیریت پایله ده. څنګه خپل درد پر لاسته راوړنو بدل کړو. که غواړئ چې بدې تجربې دې نه یوازې له احمقانه کړنو وساتي او پر دې سربیره د غوره ودې په لور په تګ کې در سره مرسته هم وکړي، نو د لاندې 5 لارو چارو وړاندیز درته کوم. لومړی، د ژوند مثبت حالت انتخاب کړه. د ژوند د حالت اصطلاح په ټوله کې د خلکو د پیژندلو لپاره کاریږي. په دې چلن کې د هغو د کړوړو مجموعه فرضیات او تمې دي چې خلک له ځانه او نورو خلکو لري. په دې کټګورۍ کې لاندې بیلګې شاملېږي: د پیسو پر وړاندې د خلکو چلن، د خپلې روغتیا فرضیات او د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه د دوی تمې. د یو شخص د ژوند د حالت ثمره دا ده چې بالاخره دی په دې ټول بهیر کې څه څاري. خوشبینۍ ته تمایل ښیي او که بدبینۍ ته، خوښ دی که خفه، باوري دی که شکمن، ملګری دی که ځان خوښی، زړور دی که ډارن، سخي دی که خسیس، بخونکی دی که مغرور. بالاخره که کولی شي چې د ژوند مثبت حالت وساتي، نو د بدو تجربو د مدیریت لپاره ځان په یو غوره حالت کې تیار کړه او دا ټول څه د مثبتې ودې په لور واړوه. د کورنۍ درملنې کتاب لیکوال ویرګینا سټاري وایي: ژوند هغه ډول نه دی چې باید وای، دا هغه لاره ده چې د بدلون راوستو لپاره باید ورسره مقابله وکړي. هغه څه چې ستا په ژوند کې پیښیږي ډیری برخه یې نشي کنټرولېدای. په دې حالت سره کولی شو خپل چلند کنټرول کړئ. ته کولی شي د خپلو شرایطو پر سر انتخاب وکړي او ټولې منفي تجربې رد کړي، څو په دې وپوهیږي چې ته څوک او په څه باور لري. زه کولی شم د ژوند مثبت حالت غوره کړم، ځکه زه باور لرم هغه وخت بریالی کیږم چې بریالیتوب ته د رسیدو لپاره له نورو سره مرسته وکړم. د ژوند په دې اوږده مزل کې باید هغه څه ترلاسه کړي چې تمه یې لري، خو تل هم نه چې داسې ده، نو ولې باید زه د بد څه د پیښېدو تمه لرم. دوهم، نوښت دې وغوړوه. هغه کسان چې په بدو تجربو بریالی کیږي، نو له بدو تجربو سره د مخامخ کېدو پر مهال ورته یوه نوښتګره لاره پیدا کوي. دوی له خپلو ستونزو سره یو ځای امکاناتو هم ویني. زه باور لرم نوښت مو هغه وخت پیلېږي چې د راحتۍ ساحه مو پای ته ورسیږي. نوښت تاته د دې فرصت درکوي چې درد په لاسته راوړنه بدل کړي. د دې راز د هغې انرژۍ په کارولو کې دی چې له ژور خفګان او سختۍ څخه ترلاسه کیږي. همدا نوښت دې وکاروه چې ستونزې دې حل کړي او ته ترې درس واخلي. کله چې له بدې تجربې سره مخ شوې، نو د دې پر ځای چې ناهیلی او خفه شي، باید هڅه وکړي څو یوه داسې لاره ومومي چې پرې مخ ته ولاړ شي او د همدې لارې موندو ته نوښت وایي. دریم، د خپلو ترخو تجربو ارزښت درک کړئ. وړاندې تر دې چې څه پیښ شي، دا تل اسانه ده چې په منفي تجربو کې یو مثبت څه ووینئ، خو دا ډیره سخته ده چې په منفي تجربه کې هم دا اوس مثبت فکر ځای پر ځای کړئ.
کته دا کار کولای هم شي نو ته به تل د دې وړتیا ولري چې ترې یو څه زده کړې. چیرته چې مبارزه نه وي هلته حرکت نشته. له ستونزو سره مخامخ کېدل حتمي دي، خو له هغو زده کول بیا اختیاري کار دی. له سختیو زده کول د اوسنیو فرصتونو پر اساس ولاړ دي او ته باید د دې جوګه شي چې یو څه ترې زده کړې او ورسره چلن وکړې. څلورم، له ترخو تجربو تر درس اخیستو وروسته غوره بدلون رامنځته کړئ. د دې وړتیا لرل چې منفي څه په مثبت بدل کړئ تاسو ته د دې فرصت درکوي څو ژوند مو په حرکت راولئ. په سړک ټیټېدل پای نه دی، خو دا کار د دې لپاره دی چې ته په ښه ډول تاوېدلی وشي او لاندې راونه غورځي. ډېری خلک له ستونزو سره د مخ کېدو پر مهال د مثبت بدلون فکر نه کوي. کله چې ترخې تجربې په موږ کې ځواکمن احساسات رامنځته کوي یا موږ د بدلون هڅه کوو نو باید ترې ونه تښتو. دې ته زړه یا له غریزې سره جګړه وایي چې څه ډول خپل ځانونه له مثبت بدلون سره د مخامخ کېدو لپاره وروزو. څنګه دا کار کولی شو؟ دا باید په یاد ولرو چې زموږ انتخابونه به موږ د فردي نظم یا د پښیمانتیا د درد پر وړاندې د درېدو ته رهبري کړي. زه به د فردي نظم له درد سره ژوند کوم یا به ترې مثبته ګټه ترلاسه کوم یا به هم د پښیمانتیا له درد سره ژوند کوم. له دې څخه کوم یو ډېر ژور او دوامدار درد دی. که په راتلونکي کې د ځان د ترخو تجربو په منځ کې ولید نو ځان ته یاده کړه چې ته د فرصتونو پر لور د لوړې غونډۍ په څوکه کې یې. څو بدلون او وده رامنځته کړې. دا تر ډېره د تجربې پر لور ستا د عکس العمل له دفاع څخه معلومیږي. خپلو احساساتو ته اجازه ورکړه چې ته د بدلون لپاره کتلستې. په دې اړه ښه فکر وکړه چې څنګه یو بدلون رامنځته کړي څو په دې ډاډه شي چې ښه انتخاب کوي او وروسته لاس په کار شه. پنځم، د خپل ژوند مسؤلیت پر غاړه واخله. وړاندې مې وویل چې ته باید دا درکړې چې ستا شرایط تا نه تحریفوي. دوی له تا بهر دي او ستا پر ارزښتونو باید منفي اغېزه ونه کړي. په یو وخت کې باید د خپل ژوند او هغو انتخابونو مسؤلیت پر غاړه واخلې چې ته یې ترسره کوي. که د خپل ځان او ژوند مسؤلیت په غاړه وانخلې دا ناممکنه ده چې په هرې مهمې لارې دې ته وده وکولی شي. دا مهمه نه ده چې په ژوند کې دې څه ترسره کړي یا هم دا اوس یې څه ترسره کوي، بلکې ته د دې فرصت لرې چې له همدې اوس څخه وده وکړي. ځینو ته دا ډېره سخته وي چې د درد په منځ کې فرصت وویني، خو دقیق وده په همدې ځای کې ده. ته باید د فرصت او درد ترمنځ په همدې فاصله کې د ودې له چانسونو ګټه واخلي. څنګه خپل منفي اړخ پر مثبت بدل کړو؟ لومړی، ستاسو په ژوند کې له منفي تجربو څخه مثبت لور ته د اوښتو لپاره همدا کرښې اساسي ارزښت لري. د دې هر څه بنسټ ستاسو په فردي تاریخ کې دی چې په لاندې ډول یې ښه تشریح کولی شو. د ماتې، تراژدۍ او ستونزو پر مهال څنګه منفي وضعیت پر مثبت اړوئ او بالاخره بري ته رسیږئ. زه یو څه کوم او هر څومره چې ممکنه ده او په هر قیمت کېږي د درد مخه نیسم. درد حتمی دی، خو زه هڅه کوم سترګې پرې پټې کړم او دا هر څه شاته پرېږدم. زه پوهیږم چې هر چا په خپل ژوند کې حتمی درد تجربه کړی، نو چې کله پر ما راځي فقط زغمم یې. زه درد نه خوښوم، خو هڅه کوم مثبت څه ترې پاتې شي. زه د دردمنو تجربو احساسات په چټکۍ پروسس کوم او هڅه کوم یو درس پکې پیدا کړم. زه درد تیروم، درس ترې اخلم او د فعال پایلې لپاره پکې بدلون رامنځته کوم. ستاسو موخې باید په حرکت کې وي. په هغه ځای کې چې همدا اوس یاست باید هغه ځای ته ورسیږئ چې له بدو تجربو څخه مثبت پایله ترلاسه کړئ. دوهم، آیا په تیر کې د خپل نوښت په کارولو سره بدې تجربې د تختې د نښې په څیر کارولې دي؟ که دې نوې کارولې نو اوسنۍ سختي دې وکاروه، څو د لاندې کرښو په نظر کې نیولو سره دا زده کړئ چې څنګه نور هم نوښتګر واوسي. ستونزه تشریح کړه، په خپلو احساساتو مو وپوهیږئ، درسونه تفسیر کړئ، د لیوالتیا بدلون تشخیص کړئ.
د لویو لارو یا مسیرونو ذهني باران. د نور په فکر وپوهیږئ، عملی دوران تجربه کړئ. په یاد ولره که ته تل هغه څه وکړې چې تل دې ترسره کړي، نو تل به څه ترلاسه کړي چې تل دې ترلاسه کړي دي. که غواړې یو نوي مسیر ته ورسیږي، نو باید یو نوی مسیر غوره کړي. دریم، له لید پرته دا مهمه نه ده چې ولې تا ته ارزښت لري. له دې پرته دا له بدلون سره اتصال مومي چې ته به یې اساس پر هغه څه ږدې چې زده کړی دې دی. فردي وده له تا د عمل پر لور چټک تګ غواړي. ځینې وخت له ستونزو سره د مخ کېدو پر مهال باید د ژوند هغه 5 تجربې را یادې کړئ چې تر اوسه مو ترسره کړي دي. دا تجربې او ترې ترلاسه کړي درسونه د کاغذ پر مخ ولیکئ. وروسته یې وارزوئ. درته به معلومه شي چې ته تصمیم نیسي چې وړاندې ولاړ شي او که تغییر ورکوي. یو ځل چې د ترخه تجربه وارزوله، وروسته د ځان لپاره له A څخه تر F پورې نمرې په دې خاطر ورکړه چې تجربې د څه ډول ښې مدیریت کړي دي. که د A او B زده کوونکي نشوئ، نو پورته یادې شوي مرحلې باید د غوره پرمختیا لپاره وکاروئ. نهم، له دننه وده وکړئ. د کرکټر وده مو د فردي ودې لوړتیا مشخصوي. دا د یو لږ څه حیرانوونکي څیز په ډول راځي چې کوم خلک غواړي له هغو خلکو سره ګډ کار وکړي چې غوره کرکټر لري. هیڅوک نه خوښوي له دوکه ورکوونکو خلکو سره کار وکړي، خو تر تا وړاندې یا له هغه چا سره چې د یو رهبر په توګه به یې په راتلونکي کې تعقیبوم. کار کول د تکیې او باور په اساس کیږي. نو په همدې اساس کرکټر ډیر مهم دی. که ته په ځان باور نشي کولای، نو ته به هیڅ وخت ونه توانیږي چې وده وکړي. د کرکټر وده مو د فردي ودې لوړتیا مشخصوي، او له فردي ودې پرته ته هیڅ کله نشي کولای خپل ځواک ته ورسیږي. غوره کرکټر له رښتینولۍ او امانتدارۍ سره یو ځای په خپله هسته کې تل د ژوند په هره برخه کې ستا له بریالیتوب سره مرسته کوي. تر دې هر څه پرته د یو شخص ودانۍ پر شګو ولاړه ده. ډیری خلک پر صلاحیت ډیر تمرکز کوي، خو برعکس پر کرکټر بیا کم تمرکز لري. ولې ډیری وخت یو شخص وخت له لاسه ورکوي؟ دا ځکه چې هغه د وخت په ارزښت نه پوهیږي. ولې زده کوونکی په ازموینه کې ټیټ نومرې اخلي؟ دا ځکه چې د لوړو نمرو لپاره یې درس نه وي ویلی. ډیری خلک د ودې په برخه کې له دې وجې ماته نه خوري چې دوی وخت نه لري. څو مرستندویه کتابونه ولولي، مګر دوی له دې امله ماته خوري چې خپل وخت او پیسې په کم ارزښت څیزونو مصرفوي. ټولې دغه نیمګړتیاوې د کرکټر له امله دي، نه د ظرفیت. د کرکټر وده مو فردي وده مشخصوي، نو ځکه خو باید له دننه وده وکړئ. د کرکټر پر زینه پورته وخیژئ. د کرکټر پر زینه پورته ختل هغه څه دي چې ما به تل په قصدي ډول ترسره کول. دا په ناڅاپي ډول نه ترسره کېدل، او ښایي په احتمالي ډول له تاسو سره هم ونشي. مګر د غوره ذهنیت جوړولو له ما لسیزې وخت ونیو څو زده کړم چې د خپلې ودې لپاره خپله زینه په کوم ځای کې ځای پر ځای کړم. دلته یو څه شته چې لوړو پوړونو ته په ختلو کې زما د کرکټر له ځواکمنولو سره مرسته کړې. د بیلګې په توګه ښایي دغه څه له تاسو سره هم لوړو پوړونو ته په ختو کې مرسته وکړي. لومړی زه باید په دې تمرکز وکړم چې د بهر په پرتله له دننه غوره واوسم. زه د بشر په دې عادي لیوالتیا باور لرم چې تل همدا تشویش لري چې په ظاهر کې څنګه معلومیږم. کله مو چې تشویش دا و چې د باطن پر ځای په ظاهر کې څنګه ښکاریږو، نو دا هغه څه دي چې موږ ته ستونزې زیږوي. زموږ شهرت له هغه ځایه دی چې نور مو په ظاهر باور لري. زموږ کرکټر هغه څه وړاندې کوي چې موږ له دننه یا باطن کې څوک یو. نو ښه خبره دا ده چې که ته د خپل ظاهر پر ځای په باطن تمرکز زیات کړې، نو د وخت په تېرېدو سره به دې ظاهر هم ښه شي. باطن مو ظاهر اغیزمنوي. په هغه څه چې موږ ډیر باور لرو، دا دي چې څه کرو هغه ریبو.
هغه څه موږ په قصدي یا په نه پاملرنې کې سره تر سره کوو په ورځني ژوند کې مو اغیز پرې باسي. که خپل زړه ذهن او روح ته پاملرنه ونه کړئ نو دا چې په ظاهر یا باطن کې څوک یاست تاسو بدلوي. بریالي خلک څنګه وده کوي؟ د غږیز کتاب 8مه برخه. باطنی بریا ظاهری بریا غوړوي. که غواړئ هغه څه وکړئ چې باید یې وکړئ نو یوه ورځ راځي چې تاسې هغه څه کولی شئ، خو د ترسره کولو هوډ یې باید ولرئ. ما ډیری خلک لیدلي چې په ښکاره ښه کارونه ترسره کوي خو تر اوسه یې بریالیتوب نه دی تجربه کړی. کله چې یو داسې څه پیښیږي نو زه تل دا وایم چې یو څه دننه ناسم دی او بدلون ته اړتیا لري. صحیح حرکتونه له ناسمې بهرنۍ انګیزې سره باثباته سوله رامنځته کوي. له تفکر سره خبرې کول له دننه بهر ته غلطي ده او تاسې بریالیتوب ته نشئ رسولی. له زړه بهر د نفرت مراقبه یا هم بهر تحقیرول باثباته جوړجاړی نشي رامنځته کولی. دوامداره وده او باثباته بریالیتوب په ژوند کې د باطن او ظاهر د برابرېدو تضمین کوي. باطنی رښتینولي لومړی د جامد کرکټر له صفاتو سره یو ځای کیږي څو د ودې اساس آماده کړي. زموږ باطنی وده زموږ په کنټرول کې ده. موږ ډیری وخت دا نشو مشخصولی چې څه راپېښیږي، خو تل کولی شو دا مشخصه کړو چې له موږ سره څه پیښیږي. کله چې موږ د ځان د رښتیني کرکټر په برابرولو کې ماته خورو نو د خپل ځان مالکیت له لاسه ورکوو. موږ له نورو سره تړاو پیدا کوو او هر څه مو چې راټول کړي موږ کنټرولوي او بالاخره دغه څه موږ په یو ناسم ځای ته بوځي. څنګه کولی شئ خپل ځواک ته ورسیږئ او هغه کس واوسئ چې کولی شي نور تا ته انتخاب کړي. د کرکټر پر زینه پورته ختل داسې دي لکه د فردي انتخاب په پایله کې چې سخته مبارزه وکړئ. دغه څه په اسانۍ نه جوړیږي او نه هم په اسانۍ ترتیب کیږي. هره ورځ زه له خپل ظاهر سره په جګړه کې یم څو ورسره ځان برابر کړم یا ورته تسلیم شم. په خواشینۍ سره زه به وخت لرم، خو دا چې هر څه پیښیږي تر شای زما سرسخته ملګرتیا باید وي څو بیرته خپل برم ته راوګرځم. دوهم، زه باید طلایي قوانین تعقیب کړم. د خلکو موضوع: طلایي قوانین تعقیب کړئ. له نورو سره داسې ښه وکړه لکه څنګه چې غواړې له تا سره وشي. دا د شخصیت جوړونې حیرانونکی جوړښت دی. دا له تا غواړي چې د نورو خلکو په اړه تمرکز وکړي. دا مو د همدردۍ په لور بیایي. دا تا هڅوي چې پر لویو لارو تک پیل کړي. خو که ته پکې راګیر شوې نو دا په دې معنا ده چې کله موضوع ستونزمنه شوه خو بیا ته نشي کولی مرسته وکړي، خو په داسې کس به بدل شي چې نور غواړي تر څنګ دې واوسي. له دې هر څه وروسته به تاسې هغه څوک یاست چې د نورو په ژوند کې منفي او مثبتې اړیکې لرئ. طلایي قانون له موږ سره مرسته کوي چې تل یوه ځانګړې فاصله ولرو. دریم، زه باید یوازې هغه څه تدریس کړم په څه چې باور لرم. کله چې مې په خپل مسلک کې کار پیل کړ نو هلته ډیر کم څه و چې ما فکر کوو. 100% کې یې زه نشم کولی. زه د هغه څه په اړه خبرې نه کوم چې هغه په ښکاره سم یا ناسم دي، بلکې زه د هغه څه په اړه خبرې کوم چې ذهني دي او نظري موضوع ده. هر څومره چې چټک کیږي او پوهیږي نو د هغه څه په اړه به څه وایي چې تاسو ته یې تدریسوم خو خپله پرې باور نه لرم. دا یو منافقت دی. په همدې اساس له وړاندې ما دا ژمنه وکړه چې زه به یوازې هغه څه تدریسوم چې پرې باور لرم او هغه به ماته ډیره ګټه ورسوي. دا کار به نه یوازې د امانت په برخه کې بلکې د خوښۍ په برخه کې هم له موږ سره مرسته وکړي. فرض کړئ ځینې مسایل هیڅ نه تر سترګو کېږي خو زه یې په اړه 30 کاله وړاندې پوه شوی یم او تر اوسه هم همداسې پر شوره یم. په انفرادي ډول هغوی چې د نظم کمی محسوسوي او شور یې لوړو پوړیو ته رسیږي او رنګ یې الوتی وي، زه هیڅ وخت نه غواړم یو داسې څوک واوسم او نه تاسو سره شرط دم چې ته هم باید همداسې واوسې. څلورم، زه عاجزۍ ته پر نورو ټولو ځانګړنو ترجیح ورکوم. زه فکر کوم هغه کسان چې له ځان سره رښتیني وي نو درک به کړي
چې چیرته کمای لري او ژوند یې باید څه ډول وي. د ټام هانکس د خبرې خلاف ژوند د چاکلیټ بکسه نه ده، خو تر ډیره د ترخو مرچکو ګډوله ده. هغه څه چې د موږ یې نن تر سره کوو ښایي سبا مو پر اور وسوځوي. موږ هوډ نه لرو چې تېروتنه وکړو، خو بیا یې هم تر سره کوو. موږ ټوله له بې عقلۍ یو ګام لرې یو. نو څنګه کولی شو د هغه ګام له اخیستو ځانونه خوندي کړو؟ لوی انځور په یاد لره. زه فکر کوم لومړی څه چې موږ یې باید په یاد ولرو هغه لوی انځور دی. ویل کېږي چې په سپینه ماڼۍ کې د جان آف کینډي پر ډبره د نښان په ډول لیکل شوي وو: ای زما خدایه، دا سمندر ډیر لوی دی او زما بیړۍ ډیره کوچنۍ ده. که د ازادۍ نړۍ د رهبر په ډول شخص پر دې پوه شي چې خپل لیدلوری څنګه وساتي، نو هر څوک یې کولی شي. دا تشخیص کړه چې هر څوک کمزورتیا لري. دا چې څنګه عاجز ووسو. نو ریچ وارني په اړه ښه مشوره ورکوي. هغه وړاندیز کوي چې موږ باید خپلې کمزورتیاوې ومنو او د نورو د کمزورتیاو زغم هم باید ولرو او د سمون لپاره یې تل خپلې دروازې پرانیستې وساتو. زه باید ومنم چې له دغو دریو څیزونو څخه یوازې یو یې ما نسبتاً ښه منلی دی. هغه دا چې خپلې کمزورتیاوې په سختۍ سره همدا پیدا نشوای کړای. ښایي ډیری عوامل ولري، خو ما به تل له ځانه سره ویل چې له نورو سره باید ښه وکړم او دا چې د سمون لپاره باید دروازې پرانیستې وساتم. نو ما کله هم احساس نه کړه چې زه به ورک شم. ما له هغو کسانو سره خپلې اړیکې غښتلې کړې چې ما ته به یې حقیقت وایه او ما په خپل ژوند کې د مسؤلیت سیستم ځای پر ځای کړ. درس ورکوونکی اوسه. زه خوښوم د هغو خلکو ترڅنګ واوسم چې نوی پیلوونکی ذهن لري. دوی د ځان په اړه له دې پرته چې متخصص واوسي کار زده کوونکي دي او په پایله کې متواضع او درس ورکوونکي کیږي. دوی هڅه کوي څیزونه د نورو له لیدلوري وویني. دوی د نویو نظریو پر لور پرانیستي دي. دوی د علم لپاره تږي دي. دوی تل پوښتي او په دې پوهیږي چې څنګه غوږ شي او د تصمیم نیولې وړاندې څومره چې امکان وي معلومات راټولوي. زه دا ډول خلک ستایم او هڅه وکړئ تاسې هم د هغوی په څیر شئ. خدمت کولو ته لیواله اوسئ. نورو ته د خدمت کولو په برخه کې د شخصیت له روزلو او عاجزۍ پرته نور څه شته؟ خلکو ته لومړیتوب ورکول ستاسو د لیدلوري کچه ښیي. هغه کس چې له ګټلو سره عادت وي ځان ته یادوي چې خلکو ته په خدمت کولو سره دا هر څه د ځان لپاره کوي. زما د خدمت پیل په مارګیټیو او پاتې زما د کورنۍ لپاره د 1990 زیږدیز کال په پیل کې زه د ګوتو په شمیر کسانو له منځه هر کال ټاکل کېدم څو خدمت وکړم او له دې پرته چې په بدله کې څه ترلاسه کړم د خپل ټیم لپاره ډیر څه وکړم. له هماغه وخته مې سخت کار کړی څو هره ورځ د خپل هدف لپاره خدمت وکړم. شکر ایستونکی اوسه. هر څه چې موږ یې ترسره کوو، هره لاسته راوړنه چې موږ یې لرو او هره ستونزه چې موږ یې زغمو د نورو د هڅو برکت دی. هیڅ نارینه او ښځه په خپله په یوازې ځان یو ځای ته نشي رسېدی. که موږ وکولی شو چې هر څه په یاد ولرو نو کولی شو شکر ایستونکي واوسو. که موږ شکر ایستونکي واوسو نو کولی شو خپل غوره کرکټر ته وده ورکړو. کنفسیوس زیاتوي عاجزي د ټولو فضایلو ځواکمنه ستنه ده. په بله معنا دا د کرکټر د ودې لپاره زمینه برابروي او موږ فردي ودې ته تیاروي. دا څیزونه له یو بل سره غښتلې اړیکې لري. زه باید هڅه وکړم چې په ښه ډول یې پای ته ورسوم. زما د شخصیت پر زینه وروستی پل هغه تصمیم نیونه ده چې د خپل کرکټر د جوړښت لپاره یې ساتم او د مرګ تر ورځې غواړم په لوړو معیارونو ژوند وکړم. زه هڅه کوم چې خپل شخصیت په غوره کارونو سره نور هم ښه کړم او هره ورځ یو ښه کار وکړم. چې کله ښه کار ترسره کړم نو ما درک کړي چې زما احساسات بیا زما حرکت څاري. که ښه کار ترسره کړئ ښه احساس به هم ولرئ او که بد کار ترسره کړئ نو بیا به بد احساس ولرئ. که تا د خپل چلند کنټرول په خپل لاس کې واخیست نو احساسات به دې په خپل ځای کې
خوندي شي. که موږ پر فردي کرکټر تمرکز وکړو او په خپل ژوند کې ښه کارونه ترسره کړو نو موږ به نړۍ د ځان لپاره په یو غوره ځای بدله کړو. موږ کولی شو ښه کارونه وکړو او خپلې نړۍ ته وده ورکړو. څومره چې دې کرکټر ځواکمن و هماغومره به د ځواک وده غوره وي. که موږ لیوالتیا لرو چې وده وکړو او خپل ځواک ته ورسیږو نو موږ باید د خپل بریالیتوب پر ځای خپل کرکټر یا شخصیت ته ډیره پاملرنه وکړو. موږ باید دا درک کړو چې فردي وده د خپلو ذهنونو د پراخوالي او د خپلو مهارتونو له زیاتوالي سره ډیره مهمه ده. دا د دې معنا لري چې موږ د بشر په توګه خپل ظرفیت زیاتوو. دا د دې معنا لري چې ساتنه د امانت او رښتینولۍ هسته ده، آن که دغه څه ضرر هم درته ورسوي. موږ باید هغه کس واوسو چې باید وو، نه یوازې هغه ځای ته چې موږ یې غواړو. دا زموږ د روح د بلوغ په معنا ده. فزیک پوه او لیکوال اورسن سویت مارډین یو ځل بریالی ژوند داسې تشریح کړ: زه لکه یو بیکاره انسان وزیږېدم خو د یو قیمتي انسان په توګه به مرم. دا خبره موږ ته یو درس راکوي او هغه دا چې ځینې کسان بیکاره زیږي خو متاسفانه چې همغسې بیکاره مري. د ډیر خفګان وړ خو بیا لا دا ده چې ځینې د یو قیمتي انسان په توګه زیږي خو د بیکاره انسان په توګه مري. ځینې نور بیا د بیکاره انسانانو په توګه زیږي، د قیمتي انسان کیدو خوب لري خو بیا هم د بیکاره انسان په توګه مري. خو د عالی کرکټر لرونکي ځینې کسان د بیکاره انسانانو په توګه زیږي اما د قیمتي انسانانو په توګه مري. آیا دا یو غوره فکر نه دی؟ زه هیله لرم کله چې زه ومرم تاسو هم ووایئ چې د قیمتي انسان په توګه ومړ، او زه هیله لرم ستاسو ژوند هم په همدې ډول پای ته ورسیږي. څنګه له دننه وده وکړو؟ لومړی په ژوند کې تر هر څه زیات د خپل تمرکز برخه وارزوه. آیا دا به ستاسو له ظاهري او باطني ودې سره مرسته وکړي؟ دلته ځینې داسې لارې چارې شته چې دې هدف ته پرې رسېدای شئ. په تیرو 12 میاشتو کې مو د کتاب او کنفرانسونو په پرتله څومره مصرف په کالیو، جواهرو او نورو توکو کړی. هغه فعالیتونه مو پرتله کړه چې په تیره میاشت کې د ځان ښودو په موخه د خپل فردي او معنوي ودې لپاره ترسره کړي دي. که ته دا هر څه په منظم ډول تمرین کړې نو وارزوه چې څومره ګټه دې کړې. هغه کارونه ترسره کړه چې باطني او ظاهري دي، وده دې ورسره وغوړېږي. که ارزونه دې د ظاهري په پرتله تر باطني ګټه لرله نو دا مشخصه کړه چې څنګه د وخت پیسو او هغو څیزونو زیاتولو ته پاملرنه زیاته کړي چې ستا د تمرکز د غښتلي کېدو لامل ګرځي. دوهم، په راتلونکو میاشتو کې دا پلان کړه چې خپل وخت په منظم ډول د نورو خدمت ته ځانګړی کړي. خپل کار ته لومړی یوې خواته کړه او د نورو کارو ته لومړیتوب ورکړه. له دې سره هممهاله باید ستا عاجزي، شخصیت او ذهنیت هم وده وکړي. که له وړاندې دې دا عادت نه درلود نو له نن وروسته دا کار له خپلې کورنۍ پیل کړه. بله نظریه دا ده چې په هره اونۍ کې 1 ساعت داوطلبانه کار لپاره ځانګړی کړه. دا کار په مهال ویش سره منظم کړه او وروسته تر دې چې دې کله غوښتل نورو ته خدمت وکړي نو سلسلنه تمرکز پرې وکړه. دریم، هره ورځ چې څه ترسره کوي باید ستا د شخصیت د ودې عادت غښتلی کړي. ته خپل روح ته پاملرنه کوي، د ناخوښه څیزونو لپاره سخته هڅه کوي، طلایي قوانین تمرینوي او نورو ته اجازه ورکوي چې له تا وړاندې شي. که ستا شخصیت په دې ټول برابر نه دی نو کولی شي ورته وده ورکړي. د دې کار لپاره هیڅکله هم ناوخته نه ده. ته کولی شي دې موضوع ته بدلون ورکړي چې ته څوک یې او د دې لپاره چې تر نورو غوره کس شي په ځواک دې تمرکز وکړه. لسم، ځان غښتلی کړئ. وده هغه مهال درېږي چې کله ته چیرته یې او غواړې کوم ځای ته ورسیږي ترمنځ تړون له لاسه ورکړي. کله مې چې غوښتل دا څپرکی ولیکم نو ما په ټوله هڅه او زیار هغه هڅې رایادې کړي چې د خپل مسلک لپاره مې ترسره کړي دي. زما د خوښې نصیحتونه مې تر یوه عنوان لاندې راټول کړي چې کله یو ځوان لولي نو ورسره یې ځواک غښتلی شي. ډیر کلونه وړاندې مې د رهبرۍ په یو کنفرانس کې درس ورکاوه. د هر ناست شخص پر میز مې یو ربړي کشک کېښود. وروسته مې ترې وپوښتل
چې د حل لپاره یې کولی شي فکر وکړي او له دې کشک څخه هم ګټه پورته کړي. د بحث په وروستیو کې ما له دوی وپوښتل چې که دوی وکولی شي له کشک څخه د ګټې اخیستنې په اړه یو څه مشخص کړي. د دوی ډیر ګمان دا و چې له کشک څخه یوازې د کشولو لپاره استفاده کېدای شي. ښایي ځینې یې ووایي چې کشک یوازې هغه مهال غوره ارزښت خپلوي چې کله یې کشوو او په دوامداره ډول یې کشول نه یوازې په فزیکي ډول بلکې په ذهني، احساساتي او معنوي ډول کولی شي موږ خپل ځواک ته ورسوي. په لاندې بحث کې پوهیږئ چې کشش ولې دومره غوره ارزښت لري. لومړی، کم خلک غواړي غښتلي شي. ډیری خلک د خپلو وړتیاو او هڅو یوه کمه اندازه خپل ځواک ته د رسیدو لپاره کاروي. دوی په ژوند کې د ودې لپاره هیڅ راز اندېښنه نه لري یا هم د غښتلي کېدو لپاره کمه لیوالتیا لري. ډیری داسې کسان شته چې په خپل ژوند کې د تنظیم لپاره له منځلارۍ کار اخلي او تل یې لیوالتیا دا وي چې ځواک ته د رسیدو لپاره باید په ځان ډیر فشار هم رانوړل شي. زه بیا برعکس د منځلارۍ لپاره د تنظیم پر نظریې ډیر باوري نه یم. ولې؟ هیڅوک منځلاریتوب نه خوښوي. تر ټولو غوره سازمان یې د همدې منځلاریتوب لپاره نه انتخابوي. منځګړتوب یې ارزښت نه لري. موږ باید له هغې خالګاه خبر ووسو چې زموږ او زموږ د ځواک ترمنځ ولاړه ده او پرېږدو چې د دې خلا ټینګښت موږ ته انګېزه راکړي او د غوره لپاره مو حرکت دوامداره وساتي. دوهم، د موجوده حالت حل و فصل مو تر ډیره د نارضایتۍ پر لور بیایي. زه باور لرم چې ډیری خلک په طبیعي ډول دا اندېښنه لري چې یو څه په آرامه فضا کې حل کړي، هغلته چې دوی راحتي پر ځواک غوره بولي او ټاکي. دوی په مساوي الګوګانو او عادتونو کې ماتې خوري. د همغه یو شان څیزونو په ترسره کولو په همغه لاره له همغه خلکو سره په همغه ورته حالت کې په حرکت کولو سره همغه یو ډول پایله ترلاسه کوي. دا سمه ده چې په آرامه فضا کې اوسېدل ښه احساس دی، خو دا په خپله د نارضایتۍ او منځلارۍ پر لور د وضعیت او حالت کشول دي. که تر دې دمه د موجوده حالت کابو او حل و فصل کړی وي او وروسته حیران شي چې ولې د ژوند هغسې پر مخ نه ځي چې څنګه یې هیله لري، نو ته باید دا درک کړې چې یوازې هغه وخت خپل ځواک ته رسېدی شي چې له آرامه حالت څخه د متحرک حالت پر لور د تللو جرأت وکړي. ته باید لیوالتیا ولرې چې د اشنا آرامه او ډاډمن احساس شاته هر څه پرېږدي. ته باید پلمې پرېږدي او مخ پر وړاندې ولاړ شي. ته باید په پوره لیوالتیا له فشار سره مخ شي، هغه فشار چې ستا د ځواک له غښتلتیا ترلاسه کیږي. دریم، غښتلتیا تل له منځه پیلېږي. ډیری خلک خوبونه لري، خو د ځینو لپاره دغه خوبونه د دوی د ژبو پر سر وي او د ځینو لپاره بیا دغه خوبونه د زړه په ژورو کې ښخ وي. اما هر څوک خپل خوبونه او هیلې لري. په دې حالت کې ډیری خلک دغه لاره نه تعقیبوي. څه شی دوی دروي؟ کومه موضوع ستا خنډ ګرځي؟ ډیری امریکایان غواړي خپل وزن کم کړي، خو دوی د دې کار لپاره هڅه او زیار نه وباسي. ډیری کسان چې له ما سره ګوري راته وایي غواړي کتاب ولیکي، خو یو څه وخت وروسته چې کله ترې پوښتنه وکړم آیا کتاب دې لیکلی دی، پیل کړی، نو د دوی ځواب نه وي. د هیلې غوښتنو او انتظار پر ځای باید خلک د خپلو ځانونو پلټنه پیل کړي او د پیل لپاره یو دلیل رامنځته کړي. همغه خبره ده چې وایي زموږ د ژوند حالت زموږ له هغو انتخابونو سره اړیکه لري چې موږ یې ترسره کوو، یا له هغې ماتې سره چې په یوه کار کې خورو. څومره چې لویږو همغومره مو د حالاتو پر وړاندې مسؤلیت ډیریږي. که ته په منځلاري حالت روان یې یا هم د تیر کال په څیر خپلو خوبونو ته نه یې نږدې شوی، نو ته کولی شې ویې منې، ترې دفاع وکړې، ویې پوښتې یا یې هم تشریح کړې. همداراز کولی شي خپل انتخاب ته د بدلون او وده ورکړي یا یوه بیله لاره وټاکي. د غښتلتیا لپاره داخلي انګیزه چیرته پیدا کولی شي؟ هغه څه چې وړتیا یې لري او ترسره کوي اندازه یې کړه.
خپل ځان دې د ځان پر وړاندې اندازه کړه. دا کټمټ د یوې لوبې په څیر ترسره کړه. که فکر کوي د څه شي وړتیا نه لري نو له خلکو سره خبرې وکړه چې تا ته پاملرنه وکړي یا پر تا باور وکړي. هڅه وکړه له هغو کسانو لرې واوسه چې د پورته ځانګړنو لرونکي دي. وروسته بیا د ځینو پر لور مخ ته ولاړ شه. د ځان لپاره یو څارونکی وټاکه چې له تا سره مرسته وکړي څو ته خپل ځان داسې وویني چې څنګه کولی شي واوسي، نه داسې لکه څنګه چې اوسې یې نه داسې لکه څنګه چې اوس یې. تر دې وروسته هغه تصویر وکاروه چې ستا داخلي انګیزه غښتلي کوي. څلورم، غښتلتیا تل چانس غواړي. وده په آرامه فضا کې له اوسېدو نه رامنځته کیږي. ته نشي کولای په یو وخت کې هم وده وکړي او هم له بدلون ځان وساتي چې داسې ده نو اوس څه ډول کولی شي بدلون وکړي او ځان دې د آرامۍ او راحتۍ له فضا هم وباسي.